بسم الله الرحمن الرحیم د مطالعې لارې چارې. جیم، مطالعې ته د اقدام کولو پړاوونه. په دې هکله باید ډېر او ډول ډول ټکي په پام کې ونیسو چې ډېر مهم یې عبارت دی له: اول، د مطالعې د ډول ټاکل. دا چې څه مطالعه کړو ډېره مهمه پوښتنه ده. په دې نړۍ کې چې عمرونه محدود او وختونه تر هغو لا محدود دي، نسي کېدای چې هر څه مطالعه کړو. باید کوشش وکړو چې هغه څه چې ډېر اړین وي مطالعه کړو. په تېره هغه څه باید مطالعه کړو چې د ټولنې ضرورت وي. له دې امله هغه موضوعات باید ولولو چې ارزښتناک، رغند او په عین حال کې ډېر لنډ او ډېر مستند وي. تجربو ښوولې ده چې مطالعه که هر څونه محدوده هم وي، ولې که د حساب او منظم وخت پر بنسټ وي، د تخصص په کچه معلومات ځنې ترلاسه کیږي. ډېر کسان د مطالعې خونې ته ننوځي او د خپل وخت یو مقدار پر دې تېروي چې څه شي ولولي، کوم کتاب یا مقاله مطالعه کړي. د مطالعې په ټاکلو کې دغسې تردد د وخت د ضایع کېدو لامل کیږي. دغه راز هغه مطالعه هم ډېر زیان لري چې د یوه کتاب څو کرښې ولولي، بیا هغه پرېږدي او بل کتاب راواخلي.